دوستانو 15 کارونه چې یو څوک واده کوي پکار دي چې په هره ښځه کې وکتلی شي. دوستانو دا ډیر ضروري معلومات دي چې نن در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر پای پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، هر انسان غواړي چې یو ښکلي جینۍ سره واده وکړي او زندگی ورسره د خوشحالو ډکه شي. خو نن تاسو سره 15 داسې پټ رازونه شریکوم چې دغه باید په ښځه کې وکتلی شي او د هغې نه پس ورسره واده وکړي. په دې کې هر څه نه لومړی دا دي چې د ښځې عمر وکتلی شي، ځکه چې کومه ښځه د هلک نه په عمر کې کمه وي نو په کار ده چې د دې دواړو واده وکړي شي او دا په یو کامیاب واده وي. دویم دا چې ښځه د دیني تعلیم خیال وساتلی شي، ځکه که ښځه څه ناسم دیني تعلیم کړی وي نو کورنۍ به ورسره ښه اړخ ته لاړه شي او د خپلو بچو پرورش به په ښه طریقه وکړی شي. دریمه دا چې که په خپلوانو کې رشته وکړی شي نو دا به یو ښه خبره وي، ځکه چې صله رحمي به پکې ډیره وي او په خپلوانو کې ښځه کول رشته داري نوره هم مضبوطوي. څلورمه دا چې ځوان هلک ته به د پیغلې جینۍ سره واده کول پکار دي، ځکه د پیغلې جینۍ سره واده وکړي شي نو ژوند به یې د خوشحالو ډک شي او دا مناسبه هم ده چې یو ځوان هلک یو پیغلې جینۍ سره واده وکړي. موږ دا خو نه وایو چې کونډې ښځې سره واده نه دي کول پکار، خو که نن سبا شرایطو ته وکتلی شي هر انسان غواړي چې د هغه ښځه دې ښکلې وي نو پکار دا پیغلې جینۍ سره واده وکړي. پنځم دا چې د ښځې د صحت په باره کې هم وکتلی شي چې هغه روغه جوړه وي او د خاوند خوښه وي، ځکه چې اکثر وخت داسې هم کیدی شي چې ښځې په صحت روغې نه وي او په هغوی کې داسې یو مشکل وي چې هغه د بچو د راوړلو نه وي. نو کله چې هغه واده کړی شي نو د واده نه پس په هغې کې داسې نقص پیدا کیږي چې خاوند یې مجبوراً دویم واده وکړي او د بلې ښځې کولو سره په کور کې داسې مشکلات پیدا شي. نو پکار دی چې د هر څه ته مخکې نظر وکړی شي. دوستانو امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي او که خوښ شوي وي نو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلو الله په امان.